بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 2 د جنوري کال 2024 چې د جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا د نن ورځې دویمه برنامه ده. لومړی برنامه کې په سیمه ییزه نړیوالو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. بالخصوص مهم خبر پاغي کې د جنرال اکرام الدین سری قتل د آیسای په ذریعہ باندې او تهمت د ایران او د افغانستان باندې او دا یو پیغام د دغه ته ډېر مهم دی چې دوستان باید ووري. اوس راځم تاسو پښتنه ته او پښتنه می کافي زیات راخېستې دي. کوشش کوم چې لن ځواب ورکم چې ډېر زیات وختونه نیسي او دوستان هم پتنګ نشي. نو د دې تفصیلی ځواب نه به ډډه کوم. غفار عطایی وایي چې ترکیه، عربستان، قطر سرمایدار ملکونه دي. دوی ولې اتم نه لري او پرمختللي اسلحه هم نه لري؟ آیا دې باندې هم د امریکا تاثیر دی، د امریکا وجه ده؟ بالکل وروره، دا ملکونه یو خدای دی چې د تاسو ویل چې اسلحه نه لري. اسلحه خو په اخیستې دي عربستان او قطر او دوی سره، او ترکیه په خپل تیاریم جوړي، یعنی د امریکا د F-35 په لیول باندې کان 35 تیاره خپل جوړي، نور تیاریم جوړي، هلیکوپټرونه جوړي، ټانک لري، پهبادونه لري، یعنی بي پیلوټ ډرون. ترکیه کافی د نظامی نقطه نظر نه پرمختللي مملکت دی او میزایلونه هم جوړي. عربستان او قطر کافی اسلحه اخیسته ده، یعنی مدرن ترین اسلحه د غربي دوی سره ده. خو هغه کې یو غټه باریکی ده چې از تاسو ته وایم چې دې مملکتونو ته اسلحه ورکړ شوې ده، خو د اسلحه ټول یو کوډ لري. په مجرد کې د اسلحه د غرب یا د هغې د ملګرو لکه اسرائیل په مقابل کې استعمالیږي، دا کوډ ورته د سټلایټ په ذریعه باندې خنثی کوي، چې کوډ ورته خنثی کوي، هغه اسلحه نه دی کار نشي اخیستلی. دا دوی سره عجیبه لوبه یعنی امریکایانو کړې ده. پیسې خو یې اخیستي میلیارډونه ډالر، خو شی ورته روغ نه ورکوي. د هغې کلي ځان سره ساتي چې په وخت ضرورت کې که هغه کوډ ورته ووهي هغه شی کار نه کوي. راځم دې ته چې تاسو په غټه پوښتنه دا و چې ولې اتم دی نه جوړي. د اتم جوړولو اجازه ورته نشته دی، هغه صلاحیت نه، او دا مربوطه دی نه ده چې مملکت څومره پیسې لري. هغه څوک چې پیسې لري نو هغه به اتم جوړولی شي، دا هغې پورې نه ده. دا یو علم دی الهي، لوی غټ علم دی او د دې لپاره لوی ساينس پوهان پکار دي. او بل دا ساينس پوهان چې دی په غربي نړۍ کې هلته ځي تعلیم وکړي، بیا بیرته راشي، نو هغې د استخباراتو د تعقیب لاندې. نو د دې چون عربستان سعودي، همدارنګه قطر، ترکیه، دا ټول ممالک چې دي د امریکای او د اروپا د استخباراتو تر کنټرول لاندې دي، نو دوی د اتم نشي جوړولای. د دې غټ ستونزه همدا ده. او احمد بارګزي ورور یو تفسیر همدا کړی ده چې غربي که اسلامي نړۍ دغه کمی پیسې چې په دې خوا اخوا لګوي او په غربي نړۍ لګوي او په نور اسلحو لګوي، که چېرته دغه په تعلیم باندې لګولی وی، خپل ملکونه باسواده کړی وی او په حساب غربت یې ورک کړی وی، نن به دوی په خپله غټ قوتونه به او اتومي صلاحیتونه. کاملا زه د احمد بارګزي ورور دا خبر تاییدوم. نصیر ورور وی چې د جماعت اسلامي ناپاک رول د پاک فوز ترڅنګ تبصره کړي. زه یې هم د همدغې باندې تبصره کړې ده چې د جماعت اسلامي د پاک فوز سره په ترڅنګ یو ناپاکه رول لري. په دې باندې ما بله ورځ خبره کړې وه او زه د ناصر ورور دا خبره کاملا تاییدوم چې دغه بعض اسلامي تنظیمونه چې هلته دي د ایسای د هغې نه استفاده کوي، غلطه استفاده ترې کوي او دوی د هغې په لاس باندې لوبیږي. محمد بشیر رضوان وایي چې فکر کوي چې ایران نظام به له منځه یوسي اسرائیل. فکر نه کوم چې د هوایي بریدونو د لحاظ نه یې د منځه نشي وړلی، خو دغه کوم تظاهرات چې د دې باندې ما تاسو ته تبصره کوله پخوا، تاسو به په یادي چې د سپټمبر، اکتوبر، دسمبر 2015 کې چې ما کوم تبصرې کولې، هغې کې ما دا ویلي چې که ایران دننه نه ضعیفه که نو بیا ایران وهل ورته اسانه کیږي. نو اوس دغه مظاهرې روانې دي، که دا حکومت کنټرول کړی خو خپل ځان به کنټرول کړي، که دا مظاهرې کنټرول نه شوې او اسرائیل او امریکا پې برید وکړه، بیا د ایران دا نظام نشي ټینګېدلی. نورالله مومند وایي چې
وای د خپل قیمتي وخت د داسې خلکو په پوښتنو مه ضایع کوه. هغه بعضې پوښتنې چې بې ځایه راځي. خو زه دې نورالله مومن ورور ته ووایم چې زه مجبور یم چې زه هر پوښتنه ځواب کړم، ځکه چې تاسو خو دلته ناست یې، دې غاړې خو زه لولمه چې یوه پوښتنې ته یو ورځ ځواب ورنه کړمه، لس ځلې نور راته لیکي. که 3 دفعه مې ځواب ورنه کړه، اخر کې راته لیکي، یعنی اکثرا داسې کېږي چې په غلطو الفاظو باندې دغه کوي، هغه ادب او د دغې چوکاټ نه اکثرا وځي. نو د ده لپاره ښه دا ده چې هر رقم پوښتنه یې زه رااخلم، ځکه چې اکثرا دوستان دغه غواړي چې د هغې هغه پوښتنه یاده شي او وویل شي دغه دوست دغه پوښتنه کړې، د هغې ټول دغه یو دغه یي. نو د ده لپاره زه پوښتنې ټولې لولمه، حتما کوشش کوم ځواب ورکړم. بعضې پوښتنې داسې چې د هغې ځواب نه وي، یا د یو ټکي ځواب وي چې هغه زه عمل ته ورکوم او هغه رااخلمه نه. نو امید دی چې دوستانو ته چې زه ځواب ورکوم هغه وګوري. نو زما غټ دغه مشکل دا دی که زه ځواب ورنه کړم بیا راته بار لیکي او بیا راته همدا لیکي چې ته ولې زما ځواب نه ورکوې، د نورو سره ولې فرق لري، ما سره دې څه دښمني ده، در حال چې دې کې دغه نشته دی. زما خدای ناخسته زما خو ټول ورونه دغه خویندې دي، نو زه د هر یو پیغام لولم او ما ته زه خو پېژنم نه څوک دی، نو دې لپاره ما دپاره کوم توپیر نه لري، زه ټول ته ځواب ورکوم. ابوالعزیز وایي چې هغه لایف ټیک ټاک برنامه کې چې راغلی وي که د هغې چینل لینک راولګي یا دوباره یې نشر کې خپل د چینل نه، یعنی خپل د چینل نه د بلال فاطمین او یا د افغانستان پانوراما نه وي نشر کې. ورور هغه برنامه زما نه وه، هغه د سیال وردګ صاحب برنامه وه، زه پکې مېلمه وم او تاسو معلومه ده چې مېلمه خو هغه لینک نه لري چې ریکارډ کړي. نو دا د هغوی برنامه وه او بل خبر دا چې هغوی هغه نشره کړې ده، د څو مختلفو چینلونه هغه نشره شوې ده، ما خپله مو کتله چې نشره شوې وه. نو تاسو کولی شئ چې هغه په د یوټیوب چینلونو کې پیدا کړئ، نشره شوې ده. محمد غوث ورور وایي چې تر څو چې صفایانې حکم ته نه رسیدلی جنگ به دوام لري، ستاسو تحلیل څه دی؟ وروره زه ستا په دې پوښتنه پوه نه شوم چې دا صفایانې څوک دی، یا صفایي دی یا صفایانې دی یا صفای دی، چې او تالته یو بل ټکی م لیکلی چې د حدیث مطابق دا دی چې تر څو صفایي حکم نه مطلب به ستا حاکم وي چې حاکم شوی نه. نو په سوریه کې صفایي څوک دی، تاریخچه څه شی ده، زه چون په دې نه پوهېږم، ستا په پوښتنه زه پوه نشم، زه ځواب نشم درکولی. نو هیله ده چې پوښتنې ماته واضح کړي چې دا مطلب څه دی، صفای څوک دی، صفای دی که صفایا دی که صفایانې دی، ځکه دا لفظ واضح نه دی. که زه دغه شم چې زه بیا د تاریخي لحاظ نه هغه وګورم او زه تاته ځواب درکړم چې آیا دا څوک دی، قدرت ته راځي یا نه راځي، یا فرضاً که ته وایې چې د حدیث مبارک په دغې کې دی، متن کې دی، نو هغه به بیا باید حدیث وکتل شي چې د هغې څه پیشبیني کړې ده په دې ساحه کې چې څوک به په دې قدرت ته رسېږي. انعام الله ورور 8842 د 400 د خیبر پښتونخوا نه وایي چې یو خبره راته وکړه سعودي عرب، امارات، قطر، کویت او اتومي پاکستان نه اسلامي تحریکونو او غریب کمزوره مسلمان ته څه فایده رسیدلې ده؟ وروره هېڅ فایده نه ده رسیدلې، غیر د ضرر نه هېڅ ګټه نه ده رسیدلې، غیر د دې نه چې اسلامي ملکونو ته، اسلامي تحریکونو ته دوی د غربیانو شیطانت کړی، بل کار یې نه دی کړی. او افغانستان د پاکستان پښتنو ته څه فایده ورکړي یا ورکوي؟ دلته د فایدې مسله نه ده، دا یوه خاوره ده، ورونه دي، پښتانه ورونه دي، دا انګریزانو نیم کړي دي، بیرته باید سره یو ځای شي. که دلته زه ستا ګټه پسې وګرځم چې زما ګټه څه ده او ستا ګټه څه ده، په یو کورنۍ کې چې ورونه یي هغې ګټه مشترکه یي، نو زموږ تاسو خو دا د یوه خاوره ده، دا خو ورونه دي. نو دې خو دا نه ده چې فرضاً افغانستان خیبر پښتونخوا ته څه ګټه رسېږي چې ګټه ورسېدله نو بیا به سره یو ځای کېږي، ګټه ونه رسېده، نه، دا خاوره مشترکه ده، ټوټې شوې ده، باید بیرته یو ځای شي. بیا چې کله یو ځای شو دا ټوله خاوره د دوی یو ده، په یو نظام کې به په یو کابینه کې به په یو دغه به دا به د لوی افغانستان صوبه به د دې نه به ملته وزیر اعلی تعینېږي، د دې نه به کابینټ کې کسان یي، دا به دلته به صوبه یي، دلته به ګورنر یي، دا دغه دی. په دې کې دا نشته دی چې د افغانستان ورته څه ګټه رسېږي، د هغې څه د دوه ورونو مسله ده چې ټوټې شوي دي، بیرته سره یو ځای کېږي. سلطان رسولزی وایي چې امریکا یورو ته ولې اجازه ورکړله؟
او د بریکس مخنیوي کوي. یورو ته په دې اجازه ورکړه چې یورو په دې نیت نه و جوړه شوې چې ډالر له منځه یوسي. ګورئ اوس هم ډالر خپل کار کوي، یورو د ډالر ځای نه دی نیولی. یورو لپاره دې صرف دغې جوړه شوله اروپا ته، اما د اروپا تجارت اوس په یورو نه دی، د اروپا تجارت په ډالر دی. اما بریکس کې جوړیږي د ډالر په عوض به ترېنه کار اخیستل کېږي. ډالر به هغه ملکونه چې بریکس کې به وي د بریکس پیسې به استعمالوي، ډالر به نه استعمالوي. دی فرق دی. یورو چې کله جوړېدله د ډالر مخې نه ده نیولې، اوس هم هغې ډالر استعمالوي، په ډالر باندې مراوده کوي، په ډالر باندې شی اخلي. نو د هغه لپاره د یورو مخالفت یې نه دی کړی. او د بریکس مخالفت په دې کې چې بریکس کې ټول ممالک په دې هم نظر دي چې ډالر باید نور استعمال نشي، یورو پیسې هم د لپاره جوړي. ځکه چې برازیل خو په امریکا کې دی کنه، هغه په بریکس کې دی، او ساوت افریقا د افریقا په اخر سر کې دی، هغه په بریکس کې دی. نو د دې تاثیر داسې نړیواله دی چې فرضاً برازیل به وایي چې زه نور ډالر نه استعمالوم، ساوت افریقا به وایي زه نور ډالر نه استعمالوم، روسیه چې ده د ټول اروپا او نیمه آسیا پکې ده. نو دا هم د اروپا او د آسیا په سطح یو ډېره لوی د دنیا لوی ترین مملکت دی. هغه وایي چې ډالر به بیا نور نه استعمالیږي، هند وایي چې ډالر به نور نه استعمالیږي، چین وایي چې نور ډالر به نه استعمالیږي. خو دا خو د امریکا بې خو باسي کنه، اروپا خو دا خبره نه ده کړې، په دې اساس باندې د هغه مخې نه ده نیولې. عبدالحق نصر ورور وایي چې امریکا اوس هم امارات ته پیسې ورکوي کنه، او که ورکوي چاته ورکوي؟ وروره دې کې دوه خبرې دي. یو خو دا 40 میلیونه ډالر چې دي دا امارات ته نه ورکوي، دا خپل هلته انجوګانې لري افغانستان کې، دغه انجوګانو په اکاونټ کې اچي او هغوی د خپل د چینل نه خپل په پروژو باندې هغه لګوي. نو دا یو خبره چې دا اسلامي امارات ته دا پیسې نه راځي. دویم قلم چې 45 میلیونه ډالر دي هغه د تروریزم د جنگ په مقابل کې امنیتي سکتور ته ورکول کېږي، وزارت داخلي ته، چې هغه په دې سکتور کې ولګي. نو هغه وزارت داخلي ته راځي او د وزارت داخلي په اکاونټ ته راځي. نو دې کې دغه دوه رقمه حساب دي چې یو ته امنیتي پیسې وي او یو استخباراتي او یو هم د بشري مرستو دی چې انجوګانو ته ځي. او دا دواړه د امریکا په دغه کې استثنا کړي دي چې په دې باندې بندیز نشته، دا پیسې به افغانستان ته ورکول کېږي او اوس هم ورکول کېږي. رضا افضلي وایي که چېرته د افغانستان او د ایران دښمن مشترک دی، نو ولې ایران افغانستان ته اسلحه نه ورکوي؟ او یا دا چې چین او روسیه ښه پوهېږي چې د افغانستان نظام د فشار لاندې دی، اما بیا هم افغانستان سره کومک نه کوي. بیا وایي چې د غرب نه ځان لرې وساتئ، خو بیا هم د افغانستان سره هغه رقم چې همکاري ده نه کوي. ښه وروره ستا پوښتنه کې څو ټکي دي، زه باید یو ته ځواب ورکړم. یو خو دا دی چې د افغانستان او د ایران دښمن مشترک دی، هدف دا دی چې امریکا ده. بله خبره ده چې ممکن پاکستان ځکه پاکستان هلته هم ګوتې وهي دلته هم ګوتې وهي. نو په دې معنا دا نه ده چې که دښمن مشترکي، ځکه چې ایران په خپله لګیا دی د دنیا نه اسلحه اخلي، هغه په جنګ کې دی. په دې وخت کې که تا ته اسلحه درکړي، خپل ځان ته اسلحه اوس هغه لګیا دی راټولوي، نو ځکه تا ته اسلحه نشي درکولی. او بل دا دی چې په دې لحاظ نشي درکولی چې ټکنالوژي یې چې د افغانستان په دې به یریږي چې د افغانستان کاپي نه کړي. نو د دې لپاره بل افغانستان به ترېنه تقاضا نه کړي، په دې اساس تا ته نه درکوي. چین او روسیه چې دي بالکل کومک کوي، لګیا دي، هم هوایي د میزایل او د ټولو کومک یې کړی، اعلان یې نه دی شوی، اما خفیه همکاري روانه ده. دا تاسو چې فشار راولي او کومک نه کوي، بالکل کومک کوي، خو اعلان یې نه دی شوی. محمد یوسف ګلرانی وایي چې د ایران کې لاریونونه روان دي، یو 13 کلن ځوان پکې وژل شوی دی. دا ایران کوم طرف ته وړي؟ دا که چېرته مخې ونه نیول شي، ایران د بربادۍ خواته وړي، او په دې وخت کې به اسرائیل هم پرې برید وکړي، بیا به یې ډېر خراب کړي. او که ایران یې کنټرول کړي، نو بیا به د برید د خوا نه ایران نه وهل کېږي. خو که چېرته دننه نه د لاریونونو کار خراب که، بیا ایران خرابېږي او د منځه ځي. نو د ده لپاره دا کار د بیرون د خوا نه دی، د بیرون په اشارو دی پیسې لګول کېږي او دا لاریونونه کېږي، لکه څنګه په 2011 کې چې مصر کې وکړه امریکایانو او اسرائیل، دلته هم هماغه لوبه ده. ایمان بهرامي ورور وایي چې
غربي ممالک وایي چې باید اسلامي ملکونه خلصلا شي په جز د هغه ملکونو نه چې د دې نوکر دي. نوکر نه مطلب هم د اردن او مصر او عربستان سعودي چې د یو واقعیت دی چې د مګر هم هغه داسې نه دي چې هغه خلصلا نه دغه دي، هغې ته داسې اصلیه نه ده ورکړي چې د هغې په درد وخوري او خپله اصلیه نه لري. او دا ښکاره خبر ده چې د اسلامي نړۍ نه پرېږدي چې مسله شي، ځکه دوی ته نه یېرېږي. دوی وایي چې صرف غټه اصلیه باید موږ سره چې کله وغواړو اسلامي ملکونه بمبارد کړو. ته پخوا به دوی ویلې چې موږ ایران په دې تحریم کړی چې حقوق بشر مسله ده، اما اوس وی ټرمپ خبره واضح کړله. دوی مختلفې بهانې په مختلفو وختو کې کوي. د حقوق بشر بهانه درته نیسي، ونزویلا لپاره دی د مواد مخدر بهانه کړله، عراق ته د اتم بهانه کړله، افغانستان ته د ترهګري او د اسامه بن لادن بهانه کړ. نو دوی بهانه جوړي به برید کوي، دا نه ده چې اتمن دی چې یو شی وی هغه واقعیت ولري، دا واقعیت پورې ربط نه لري. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.